سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلوم غږ خیریه بنسټ مسؤله یم. زه نن هغه کورنۍ ته راغلی یم چې موږ یې ویډیو شیر کړې وه او دغه مورکۍ چې دی خاوند شکر و او د کور سرپرست یې نه و، ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. مشر زوی چې و هغه شهید شوی و او دغه مورکۍ چې یو وړوکی زوی هغه پلاستیکونه خرڅول. نو موږ د دې ویډیو شیر کړې وه او یو بااحساسه ورور مرسته کړې ده. هغه مرسته مو دغه کورنۍ ته راوړې ده. نو له ما سره پاتې شئ او دغه مورکۍ احساسات واورئ. السلام علیکم مور جانې. وعلیکم السلام. څنګه ښه یم مور جانې، تاسو خپله ښاست دی؟ څنګه یې ښه یو که نه بیا مننه، خوشحاله اوسئ. موږ ښه یو مور جانې، تاسو څنګه یې؟ له روژې میاشت ده یو نو شپې ورځې دې تېرېږي، زه یې چې وکړو بس. اولادونه هم څنګه دي؟ ښه دي؟ ښه دي شکر. تاسو چې مقصد خاص دی دا شپې ورځې دې تېرېږي. دا زوی مې سهار ځي او ماښام راځي پلاستیکونه ټولوي، یا ته وړه وړه بوتلې راوړي خرڅ کړي، یا کله 100 روپۍ راوړي، کله 10 روپۍ راوړي، کله 20 روپۍ راوړي. شپې ورځې دې تېروو نو چې وکړو. غریب انسان څنګه وي؟ بس مور جانې الله دې رحم وکړي. دا تاسو د کور ګزاره څنګه ده په دې روژې میاشت کې؟ چې شی دی زوی بس دا زوی مې د ځي سهار، هغه مشر خو شهید شو، خاوند مې مریض دی شکر، واکسین ته روپۍ نشته لا ډوډۍ ته، هغه غریب په سې حالات کې دی. دا سهار زوی مې ځي پلاستیکو دا لور مې ځي پلاستیکو ته، ماښام راځي دونه چونډه چنډه او وچو ډوډۍ یم چې راوړي ترښتیا سره کښېنو وخورو، کله اوبه کې لمده وخورو. مقصد د شپې ورځې دې تېروو چې وکړو چې الله راوړی دی نو زمونږ قبول دی. مور جانې دا چې له موږ څخه مخکې تاسو ته څوک راغلی وو؟ تا ته راغلی یو، نور څوک نه و راغلی. تر اوسه پورې تاسو ته چا مرسته نه ده کړې؟ نه 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 1 روپۍ خلک وایي دا مواد ورکوي، دا موږ ته د دومره یو جور دانې قدر ته چا مرسته نه دی کړې دومره. دا مور جانې یو ورور مرسته کړې ده، موږ ستاسو ویډیو شیر کوو، ستاسو غږ مو تر هغه بااحساسه ورونه ورسولو. نو یو ورور مرسته کړې ده، هغه مرسته چې تاسو ته درکوم دغه واخلئ. څومره خوشحاله یې له دغه ورور څخه چې الله تاسو دې سره مرسته دواړه کړې ده. جهان ورته ښایسته کړي، دا دنیا هم ښایسته کړي، هغه دنیا هم ښایسته کړي. خدای دې هر وخت بریالي لري چې موږ سره مرسته کوي، هغې سره دې الله وکړي، الله دې هغه کامیاب لري. دا به واخلم موږ ته ځان ته به وړه واخلو، ډوډۍ به واخلو، دا ماشومانو ته یو جوړ څپلکې به واخلم، یو ټیکری به واخلم، هغې ته به دعاګانې شپې ورځې به روژې لمونځ کوو، دعاګانې کوو، قرآن شریف وایو، چې وکړو د لاس هم څه نه کېږي. نو دا زمونږ د هغې زمونږ دعا پکار ده، هغې ته دې خدای دواړه جهان ښایسته کړي، دا دنیا دې ورته ښایسته کړي. هغې مور جانې ته څومره خوشحاله شوې چې دغه ورور تاسو سره مرسته وکړله؟ ډېره خوشحاله شوم چې ډېر زموږ مدرسې ته لاړ شو. کالي یې شکېدلې یا د جینکیان ورباندې خاندي، وایي تاسو پیسې نه لرئ چې دا کالي واخلئ. دا څپلکې ته دې وګوره، څپلکې دې ټولې شکېدلې په دغه باندې تارونو باندې ورباندې رشخن وي. اوس به ورته یو جوړ څپلکې به هم ورته واخلم، یو ښایسته ټیکری به هم ورته واخلم، کالي به هم واخلم. چا چې موږ سره مرسته کړې هغې سره دې الله وکړي، تا سره دې الله مرسته وکړي، هغې سره دې چې زموږ غریبانانو غم مې خوړلی، هغې ته د خدای دواړه جهان ښایسته کړي. ګل و ګلزار د خدای ورته زندګي کړي چې موږ سره موږ یې په یاد کړي او موږ سره یې مرسته کړې، هغې سره دې مرسته الله وکړي. موږ چې شی وکړو، موږ غریبانان خلک هستو، چې شی وکړو. ګرانو هېوادوالو، دغه مورکۍ څومره خوشحاله شوه له هغه ورور څخه چې د دې مور سره یې لاسنیوي وکړو. او زه خدای دې د روژې میاشت باندې خدای دې ورته څه چې زړه کې هغه ورته پوره کړي، خدای دې دواړه جهان ورته ښایسته کړي. هغې موږ یاد کړي، هغه دې الله یاد کړي، هغې ارمان دې الله وباسي. امین کې. نو دغه مورکۍ څومره خوشحاله ده او څومره دعاګانې کوي. ګرانو هېوادوالو، تاسو دغه مورکۍ غږ واورئ، څومره خوشحاله شوه له هغه ورور څخه چې د دې مورکۍ سره یې مرسته کړې ده او لاسنیوي یې کړی دی. نو الله تعالی دې ورته دواړه جهانونه ښایسته کړي، خدای دې ورته په کار او بار کې برکت واچوي او په عمر کې هم ورته الله تعالی برکت واچوي او تل دې الله تعالی ژوندی لري او موږ به خوشحال شو، تل لپاره له موږ سره همکار پاتې شي او تل د بېوزلو په لاسنیوي کې له موږ سره همکار شي. زه په ټولو بااحساسه ورونو غږ کوم او شتمنو او هغه ورونه چې مالدار او شتمن دي ورباندې غږ کوم چې الله تعالی تاسو ته پیسې درکړې ده، نو راځه له دغه پیسو څخه مو یوه حصه صدقه ورکړئ، ځکه صدقه چې د الله تعالی مصیبتونه په تاسو باندې دفع کوي. نو تر خپل وسه مو د بېوزلو خلکو سره مرسته وکړئ، اجرونه یې له الله تعالی سره دي. مسکین او غریب شخص خالي لاس مه پرېږدئ، ځکه دا د الله تعالی پر تاسو مهرباني ده چې دغه مسکین او غریب مخلوق یې تاسو دروازې ته درستوي. نو غوره به دا وي چې صدقه ورکړئ چې الله تعالی به تل تاسو نه راضي وي او خوشحاله وي. روژې مبارکه میاشت د الله تعالی تاسو صدقه 2 چنده قبلوي. نو 1 روپۍ چې ورکړئ الله تعالی به له دې څخه ډېر څه زیات درکړي.
نو راځئ له ما سره ملاتړ وکړئ او همکار شئ او د تل لپاره د خپل بېوزلو هېوادوالو په خدمت کې له ما سره مرسته وکړئ. که څوک غواړي چې خپلې مرستې مو په شفاف ډول تر اړمندو کورنیو ورسول شي، خپلې مرستې مو مظلوم غږ خیري بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 نور مو وخت نه نیسم. الله مو مل، خدای په امان. ستاسو له لیدو څخه یوه نړۍ مننه. خوشحاله او آباده اوسئ.